د ایران او افغانستان ترمنځ د دوغارون په پوله باندې خطرناکه او ناوړه پیښه رامنځته شوې. د همدې پیښې له امله پوله تړل شوې ده او په بشپړ ډول باندې بنده ده. مکمل جزئیات او حقیقت راسره په همدې ویډیو کې وګورئ. د ایران او افغانستان ترمنځ د دوغارون پوله د اورلګېدنې له امله وتړل شوه. د ایران د ایرنا خبري رسنۍ د خبر له مخې چارواکو ویلي د دوغارون پولې په ځانګړي اقتصادي زون کې د تیلو په ټانکرونو کې اور لګېدنه د ترانسپورټي بیړیو او د ګمرکونو سرحدي بازارونو او هر ډول فعالیت د بندېدو لامل شوې ده. په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې دغه اور لګېدنه پراخه ده او بار وړونکي ګاډي له سیمې په چټکۍ روان دي. د ایران د تایباد ښار یو مسؤل محمد رضا رضایي وایي د افغانستان او ایران ترمنځ دوغارون پوله کې د ایران اړوند 3 ټانکرونو او د افغانستان اړوند یو ټانکر کې د چلوونکو لخوا د بېغورۍ او د خوندیتوب شرایطو نه مراعاتولو له کبله اور لګېدلی دی. نوموړی وایي سیمې ته د اور د کابو کولو لپاره د افغانستان د هرات او د ایران د تایباد لخوا د اور وژلو ګاډي استول شوي دي. نوموړي ویلي اور لګېدنه دومره وه چې له 18 کیلومتره واټن څخه یې لوګي لیدل کېدل. تر اوسه څرګنده شوې نه ده چې په دغه اور لګېدنه کې څومره ځاني او مالي زیان موټر چلوونکو او سوداګرو ته اوښتی دی. قدرمنو لیدونکو تازه او مهم خبر مو همدومره و. د نورو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښه وختونه.